درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. جناب مفتي صاحب موږ سره په خپرونه کې شتون لري. جناب مفتي صاحب تاسو د صفونو د تصفیې د کمیسیون مسؤل یاست. د صفونو د تصفیې لپاره کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي؟ زه به دا موضوع زه واضح کړم. مهرباني په لنډ ټکي. البته کله چې اسلامي امارت په ښارونو باندې حاکم سو، په دغه وخت کې ځینو کسانو د دا ګډوډۍ څخه په استفاده باندې صفونو ته لاره پیدا کړه. نو دې وخت کې بیا تفکیک کول یو څه ګران کار ده چې دا پخوا ونه و، شل کاله ایجاد کوی یا نه کوی، څه ډول سابقه لري. د شکایتونو سره ډېر سو، بیا دا کمیسیون تشکیل سو. موږ 15 میاشتې کار وکړی د دپاره چې صفونه تصفیه کړو. بالاخره تاسې اعلان اورېدلی د کب په 2 نیټه باندې موږ دا کمیسیون دغه برخه چې نور تصفیه ده دا مو ختم اعلان کړه. موږ سره ومنغاړه فعالیت یې پای ته ورسېد. فعالیت یې دغه برخې پای ته ورسېد. یوه د شکایاتو برخې ده چې اوس هم خلک شکایت کولی شي، یا د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې سرمفتشیت ولې د شکایت معاونیت لري، هغه خو کولی شي. صفونه تصفیه تر هغه ځایه پورې چې ما لازمه ګڼله چې د 4,500 شاوخوا کسانو په ایستلو سره انجام سوه، او همداراز د هغه دپاره موږ خپل معیار وټاکه. په اول طرز العمل و 12 مادو کې، په هغه کې هغه اسباب، هغه ټکي چې د سړي د اخراج سبب کیږي هغه څه شی دي. معلومات د چا لخوا څخه وشي، کومې منابع په کار واچولی شي، په معلومات باندې څومره تمرکز وشي، معلومات څه ډول تحقیق سي، بیا تدقیق سي، او بالاخره په اخراج باندې انجام سي، چې هغه 4 مرحلې هغه پای ته ورسېدې. نو البته موږ دا نه ردو چې بیا هغه کسان یا 1.5 لاره پیدا نه کړي، خو اوس اکثریت مجاهدین راجستر سوي دي، نو هغه له راجستره څخه پاته سو. که اوس کې هم تاسو ته شکایت وکړي چې دغسې یو کس په فلانه ځای کې شتون لري، د هغه په اخراج یا په ویستلو کې تاسو اقدام کوئ؟ وي خامخا یوه ونیمه خبره راځي موضوع. په هغه وخت کې خو نو حالات غیر عادي وو، ډېر بلا شکایتونه به راتللو او ډېر خلک په کار باندې موږ اچولي وو. نو اوس خو کم دي. البته راته راځي یوه ونیمه خبره سته بلې وو، هغه کې موږ غور کوو او هم یې په اخراج باندې لاس پورې کوو. خو دا مرحله څو مرحلې چې هغه پای ته ورسېدې په کامیابۍ انجام سوې. وروستنۍ ورځ هم ما له مطبوعاتو سره شریکه کړه چې خبره ته دا ځای پورې ورسېدله. البته که څوک بیا هم ځورېدلو یا چا ته بیا هم خطر متوجه و بې موجبه، هغه بیا کولی شي رابطه راسره وکوي او موږ د هغه غمخوړګۍ دپاره اقدام وکوو. یوه خبره باید موږ واضح کړو، ما ته کله کله ډېر زیات پیغامونه راسي یا نورو ملګرو ته چې نن یې راته وویل چې په ننګرهار کې په ریکور باندې چاپه ده او وسلې ځینې وړي. نو د حکومت چې چاپه پرې چا نه وهي، وسله له چا څخه نه وړي، یو غل غدوی ته لاس رانیسي نه، تلاشي نه کوي، پیره ونه لري، ګزمه ونه لري، چا څخه پوښتنه ونه کړي. د حکومت معنا څه شی ده؟ حکومت معنا خو دغه دی څوک په لاس رانیسي چا ته به خامخا څه تهدید متوجه کړي، خو هغه به څوک چې څه به کړي وي. نو دا باید موږ واضح کړو. که غیر مسؤل کسان چاته ورتلو، غیر مسؤل اشخاص چې چاته ورتلو، څوک یې ځوراوه، هر وخت به موږ په خدمت کې یو انشاءالله. مننه جناب مفتي صاحب. په نظام کې د اوسېدلو همدارنګه په صفونو کې د ننوتلو شرایط څه دي؟ که یو څوک غواړي چې د اسلامي امارات د ملي دفاع په وزارت په چوکاټ کې ځان داخل کړي، یا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې، یا د لوی ریاست، البته هدف مې د استخباراتو عمومي ریاست دی، د دې په چوکاټ کې ځان داخل کړي، نو د ننوتلو شرایط یې څه دي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. خلکو ته به لاره واضح سي. یو خو هغه کسان دي چې هغوی دا 20 کاله په امارت کې وو، هغه خو متعارف دي چې د مشر خپل افراد پېژني او ولسوال خپل. همداراز راځه پسې والي وو دا نور چې هغوی اکثر اوس د خپل ملګري داخل هم کړو، ځای پر ځای هم کړو، په دغو درو ارګانونو کې بلکې په نورو ادارو کې هم ځای پر ځای کړو. یو نوي دي هغه کسان چې هغوی د دې معنا دا نه ده چې 20 کاله چا جهاد نه و کړی هغه نو مجاهد ګواکې نه ده. مجاهد به و خو هغه به پټ و، مجاهد به هغه به د مجاهد لارښود و، هغه په ښارونو کې کار کاوه.
مجاهد خواخوږی به بالاخره د وطن یو کس د اخلاصمند د مخلص د اخلاص لري د وطن سره له نظام سره او کار کول غواړي یا ظرفیت لري یا مسلکیتوب نو دغه باید کار وکړي په دغو ادارو کې د هغو دپاره ښه خبره دغه ده چې لکه ما چې یاد کړو د هغو کسانو لخوا څخه معرفي سي نور بیا په تعیناتو کې مشکلات نشته. نوي ځوانان مو چې اکثر البته په تیره دوره کې له پوهنتونونو څخه فارغ دي، څوک د لیسانس تر کچې او څوک د ماسترۍ تر کچې او ځینې ځوانان مو حتی تر دکتورا پورې چې په مختلفو څانګو کې زده کړې کړي، چا په اقتصاد کې، چا په کمپیوټر ساینس کې او چا په ټولنیزو علومو کې، چا په ژبو او ادبیاتو کې اکثر ناهیلي لیدل کیږي. دوی دغه وایي چې موږ ته په نظام کې برخه نه راکول کیږي او زموږ له استعدادونو څخه استفاده نه کیږي. نقطه خپله خبره واضح کړه په سوال کې. نو څوک چې په کومه رشته کې لوستی وي په هغه رشته کې باید کار ځای واخیستل. کله څوک راځي له اقتصاد څخه وایي ما په ملي دفاع وزارت کې مقرر کړه، نو دا خو معقوله هم نه ده، معقوله به هم نه وي او مسلک هم نه ده، خو په خپله رشته کې به ورته بیا مشکل ولي وي. که ډک وي ځای خو نو بیا خو عذر دی، نو ځای به نه وي. که ځای هم خالي وي دی دغسې ویني. تا ته مثال وایم پرون ما ته یوې هزاره ملګری راغی ما شناخته لیسانس ده، ما ته په خارجه وزارت کې زه کار کوم مینه ورسره لرم، ما ولې بل ځای نه کوي؟ بس خارجه وزارت کې خوند راکوي، خپل وطن ته خدمت کوم. ما ولې رسنۍ سره هم کار کوم هغه هم ورته پرېږدم. ما خارجه وزارت سره ما رابطه وکوله، ما ویل دا تاسو ځایونه لري خالي ول ما بس دا کس درغی پر خپله طریقه باندې تعین کړي. نو دا خو دی نه و چې دی نو د ده نو مسلک یو بل شی و ما بل ځای ته ولېږي. ډیپلوماسي و ده په ډیپلوماتیکو چارو کې د زده کړې کړې باید ولېږي. یعنې ستاسې لخوا همدغو ځوانانو ته اطمینان دی چې زه پوره ډاډ ورکوم. یوه خبره زه باید واضح کړم، که نن نه وي سبا به دا چاره خامخا ترسره کېږي، ټول خلکو ته به کار روزګار هم برابرېږي. دا خلک خو د امارت مدینه کې د خلک ټول پسې اخ یا بېله وطنه څخه شړي یا به ځي بې سرپرست و بې برخلیکه ګرځي. دا د وطن خلک دي، پر امارت د غومره حق هم ده. 20 کاله دغو خلکو د امارت ساتنه کوله، اوس به امارت ساتي. دا خلک ورباندې لازم ده، واجب ده، فرض ده. هم کار و دا خلکو ته پیدا کول، هم روزګار، هم زندگی برابرول، هم د هغو امنیت تامین، هم د هغو تحفظ د مال ځان او عزت. خو په یوه ور باندې به خامخا دا شیان نه وي. یوه خبره بله ده، د دولت د دندې چې دي دا خو محدودې دي او افراد غیر محدود دي. موږ تاسې کم 40 یا شاوخوا 40 میلیونه یادېږي یا 14 میلیونه خرڅو چې دي. دمې ته راځو، دمې نه به وروسته خپرونې ته ادامه ورکړو. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، له دمې وروسته مو ملتیا غواړم. جناب مفتي صاحب موږ سره شته.